مومند صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او دغه مصروفیتونو سره سره تاسو راغلی او له موږ او اوریدونکو سره یاستئ لیدونکو سره یاستئ. ډیره مننه چې وخت مو راکړی دی او تاسو ته هرکلی هم وایو. سلامونه اسکر صاحب او تاسو د یوټیوب چینل لري ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې زما د ژوند او زما د چې کوم د کرکټ یا خبریالۍ کیریر دی د هغې په اړه باندې تاسو سره خپل نظریه شریکوم. ډیره مننه. انشاءالله چې ډیر کسان به هم هغوی چې تاسو پیژنئ دې ته بلیواله وو تر څو تاسو لا ډیر وپیژنئ او ستاسو سره بلدتیا پیدا کړئ. اوس چې تاسو تر ډیره هاید یاستئ یا نه یاستئ له خپلو مینوالو سره تر ډیره زه ستاسو هغه کمنټري یعنې باور وکړئ چې موږ به ټلویزیون هم له ځان سره درلودو خو له هغه سره سره به ستاسو غږ هم اورېدو ځکه چې ستاسو په غږ باندې بیل خوند او بیل کیف درلود دغه تبصرې او په کرکټ باندې کمنټري. نو هغه ابراهیم مومند چې موږ یې پیژنو او اوریدونکي یې پیژني دی څوک دی یا یوازې موږ غږ اورېدلی دی موږ یې په اړه ډېر معلومات نه لرو. ابراهیم مومند په ټوله کې څوک دی؟ سیال صاحب زه د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د هزارنه د کلي یم او پیدا شوی یم په خوزه پښتونخوا کې په یو کام کې په یو خیمه کې پیدا شوی یم تقریبا 9 کاله وړاندې. هماغلته مې خاپوړې کړي دي هماغلته مې لومړنۍ ابتدایي زده کړې کړي دي تر 2000 اول کاله پورې هماغلته وم او 2000 اول کال وروسته بېرته افغانستان ته راغلم. تر ماسټرۍ پورې مې زده کړې کړي دي. په کمپیوټر ساینس کې مې لیسانس کړی دی. عامه اداره کې مې ماسټري کړې ده. د قرآن حفظ مې کړی دی. د قرآن تفسیر مې کړی دی په پېښور کې ماشاءالله په څلور پنځه ژبو باندې خبرې کولی شم. دغه زما کلیک د زده کړو او د ژوند معلومات دي او که د رسنیز معلومات سره شو 2005 کال راهیسې په رسنیو کې لومړی مې کار د شمشاد تلویزیون سره پیل کړ. 4.5 کاله شمشاد تلویزیون سره وم تر 9 کاله پورې. بیا د هغې نه وروسته 11 کاله یو راډیو سره وم اسلام حمده راډیو سره بلکل یو څو میاشتې په کرکټ بورډ کې د رسنیو مسؤل وم. ورپسې بیا امریکا غږ سره د خبریال په توګه باندې ما دنده پیل کړه. اوس د هېواد نه بهر یم تقریبا 3 کاله کېږي. مومند صاحب که دا راته ووایاستئ چې البته تاسو واقعیت هم د چا خبره په ژوند کې مو د له ډېر څه سره مخ شوي یاستئ ځکه یو خو د مهاجرت ژوند دی او مهاجرت مو کړی دی. بیا له مهاجرت نه راوروسته دا د هېواد ته راغلي اوس بیا دا له هېواده بهر مهاجر یاستئ. څنګه د کمپیوټر ساینس یو زده کړیال یا زده کوونکی راځي د رسنیز ډګر ته او د خبریالي ډګر ته او بیا له دوی نه یو خبریال یا ژورنالیست جوړیږي؟ 2005 کال و زما پلار په یو ان کې کار کاوه. هلته یو ملګري سره هغه خبرې کړې وې چې زما داسې زوی دی په عربي باندې پوهېږي په اردو باندې پوهېږي په انګلیسي باندې پوهېږي. نو بیا د هغه د ورور سره زه شمشاد تلویزیون ته لاړم تر څو زه هم امتحان ورکړم. جالبه دا وه چې کوم کس زما سفارش کړی و او ما سره یو ځل تللی و تر څو هغه هم امتحان ورکړي هغه ونیول شو او زه په شمشاد تلویزیون کې د 8م شمېره کارونکي په توګه باندې ما شمشاد تلویزیون سره مستقیما ما د فضل سره چې د تلویزیون مسؤل و هغه سره مرکه وکړه. هغه ته چې کله ما خبرې وکړې نو ما ته ویل ته بس دا نن نه موږ سره کار شروع کړه. خو بدبختانه چا چې زه بوتللی وم تر څو هغه هم امتحان ورکړي په مالي برخه کې فاینانس برخه کې هغه ونیول شو. نو زه اول کې د ژباړونکي په توګه باندې تر څو هلته چې کوم ډاکومنټریانې دي په اردو باندې په عربي باندې یا
نو داسې مواد دي چې باید کپچر شي ریکارډ شي د تلویزیون څخه هغه باید زه ریکارډ کړم او بیا وژباړم ترڅو د تلویزیون دپاره مواد برابر کړو. نو تقریبا یو نیم کال ما د ژباړونکو په توګه باندې دنده ترسره کړه او بیا 2006 کال کله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان له کاونټیانو سره د لوبو وروسته چې په اووه لوبو کې افغانستان شپږ لوبې ګټلې وې رئیس محمدي کپتاني کوله هغوی چې کله انګلستان نه راستانه شول نو ما ته جالبه په دې وه چې کرکټ سره زما په پېښور کې علاقه وه زه لاړم هغوی سره کېناستم هغوی مې سټوډیو ته راوغوښتل هغوی سره مې مرکې شروع کړې ان ما سره خپل شرټ یا داسې څه نه وو لکه مجبوري چې په تلویزیون کې هغه وخت باید دریشي کړی وې بالکل نو زه به په جامو کې تللم خو په تلویزیون باندې د کاره کېدو لپاره مهمه دا وه چې باید ته یو دریشي ولرې نو ما سره خدای شته د مرکې دپاره هغه شرټ هم نه نو ما د یو ملګري نه همغه وخت راواخېستم ملګرو ته د لوبغاړو سره مرکې کوم او لایف مرکه ده ما دغه شرټ یې ماله راکړ نو همغسې کرکټ سره زما هغه شوق پیدا شو مینه پیدا شو او په 2000 کال کې مې بیا د لوبډلې سره کویټ ته سفر وکړ هغه تقریبا ډېرې لوبې وې چې افغانستان له عمان سره په ګډه باندې اتلولۍ جام هم وګټه هغه ټول لوبې ما په خپله باندې په کمره باندې ریکارډ هم کړې ځکه شمشاد تلویزیون ما سره کوم کمرمین ونه لیږه ما د کمرماني هم په یو ورځ کې را زده کړه کمرمین ځکه در زیات مصرف نه باید مخنیوی وشي بالکل نو ما هغه ټول لوبې ریکارډ کړې هغې وخت کې ایمیل سره او لایف خبرونو سره څوک عادت نه وو نو ما سره داسې مستقیم اړیکه هم نه نیول کېده چې زه باید د هرې لوبې خبر شمشاد تلویزیون ته ورکړم نو څلېرې شوې وروسته چې زه کله د کویټ نه بېرته راستون شوم بیا زه هغې لوبو ته کېناستم چې اوس په دې لوبو باندې زه څه وکړم نو بیا تر ما سره مواد وو نو هغې سره خو نه سکور کارډ ورسره نه وو هغې سره کومنټري ورسره نه وه یوازې تش ویډیو یا لوبه هغې کې ښکارېده نو دا چې اول ځل و چې کرکټ مینوال خپل لوبغاړي په تلویزیون باندې ګوري یا ویډیو ګوري د هغې نه وړاندې د افغانستان په تلویزیونونو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو ویډیوګانې او عکسونه او لوبې نه وې خپرې شوې نو بیا به چې کله دغه زموږ همکاران رخصت شو نو ما ته به سټوډیو خالي شوه نو ما به دا ویډیو پلی کړه او د ویډیو لاندې به مې ساوند خپل اواز وایي او تر څو زه دغه د لوبو د کومنټري وکړم هماغسې نه زما د کومنټري کیریر شروع شو نو ما دغه شپږو لوبې وي هغه ټول لوبې ما ساوند هغې باندې مې اواز وکړ کومنټري هم پې وکړه یو څه ناڅه هایلایټس مې د هغې برابر کړل حول 15 اوره بعد ځکه لوبغاړي چا نه پېژندل مخالف ټیم څوک دی د افغانستان ټیم څوک کوم یو دی نو دې دپاره مې سکور کارډ هم واچو هر 15 اوره بعد نو بیا هغه لوبې چې کله خپرې شي نو بیا د شمشاد تلویزیون نه نورو تلویزیونونو ته هم هغه ویډیوګانې لاړې او بیا به هغوی هم د کرکټ د ویډیوګانو د خبرونو دپاره همغه ویډیوګانو څخه استفاده کوله نو همغه و چې کومنټري شروع شو په شمشاد تلویزیون باندې د افغانستان د کرکټ تاریخ لومړنۍ لوبې چې هغه په کویټ کې ریکارډ شوې وې هغه خپرې شوې او زما د کومنټري هغه اول کې خو مجبوریت و ځکه چې باید د هغې لوبو څخه او د هغې ریکارډ څخه ما استفاده کړې وې بالکل او وروسته بیا چې کله وخت په تېرېدو سره هغه زما مسؤلیت وګرځېده باید مینوال دومره خوښه کړه کومنټري او ان زه بیا شمشاد تلویزیون څخه لاړم راډیو ته او راډیو کې چې به موږ کوم سفر نه وکړل نو بیا مسؤلیت ما ته شو زما مسؤلیت دی تقریبا تر 2019 کال اخره پورې په کومنټري کې زه پاتې شوم یعنې تاسو هغه وخت 4-5 ورځې وروسته دغه کوم معلومات چې تاسو د افغانستان د لوبو په اړه راټول کړي وو هغه تاسو تر مینوالو ورسول او تر افغانانو په ټوله کې ورسول همدغسې وه ځکه هغه وخت کې ما مخکې وویل چې ژوندۍ بڼه باندې خبرونه یا کرکټ ته دومره وخت او اهمیت نه ورکول کېده چې موږ سره شمشاد تلویزیون اړیکې نیولی وې موږ ته د خبر سټوډیو څخه موږ سره ټلیفوني اړیکې نیول شوې وې زموږ نه د لوبو معلومات اخیستل شوې وې ځکه د افغانستان د کرکټ ټیم هېڅ چا نه پېژانده په رسنیو کې هغوی اهمیت چا نه ورکاوه افغانستان به یو اتلولي هم ګټلې وه په 2010 کال نه وړاندې نو د خبرونو وروستی خبر به هغه هم په پښتون میشت یا په پښتني تلویزیونونو کې وایي چې هغې وخت یوازې شمشاد تلویزیون بیا وروسته مرته تلویزیون هم جوړ شو نو مجبور وو چې د دغه لوبو څخه استفاده وکړو ځکه دا لوبې موږ ریکارډ کړې وې په دې باندې موږ مصرف کړی
او د افغانستان د کرکټ تاریخ لومړنۍ لوبې وي چې په کمره باندې ریکارډ شوې وي. نو هماغه و چې تقریبا یو میاشت وروسته یعنې یو میاشت هم زیات وخت په هغې باندې تېر شو چې هغه بیا مونږ نشر ته برابرې کړې او په هغې باندې مونږ کومنټ شو. یعنې تاسو بیا هغه وخت له کرکټ سره څومره علاقه لرل او څومره په شوق او علاقې سره همدغه خپل در سپارل شوی کار کوو یا هم که په تاسو باندې دغسې یو اجباري کړنه وه ده؟ نه، ما مخکې ته وویل چې زما دنده یا مسؤلیت هغه وخت کې شمشاد تلویزیون سره د یو ژباړونکي په توګه باندې و چې ما باید ژباړې کړی وې، ما باید ډاکومنټریانې ریکارډ کړی وې، یعنې ما په یو ارشیو برخه کې ما دنده ترسره کوله. خو دا چې کرکټ سره مې مینه وه او په هغې وخت په افغانستان کې په ورزشي خبریالان یا د کرکټ خبریالان دا بیخي کوم په صحنه کې نه وو، ډېرو خلک وو خو په رسنیو کې او په صحنه کې داسې څوک نه وو. نو زه به همیش یو وړه غوندې اکیډمي وه د اولمپیک ترڅنګ، دغه اکیډمي له به زه ورتلم او دغه اکیډمي لوبغاړو سره ما ناسته ولاړه کوله، ما د هغې ضد څخه ما به د لوبغاړو سره پېژندګلوي پیدا کړه. هغه لومړي نسل چې کوم لوبغاړي وو هغوی سره ما ناسته ولاړه وه چې زه مجبور شوم کرکټ په اونۍ کې زما او د افغانستان د ورزش او د کرکټ تاریخ لومړنۍ تلویزیوني خپرونه وه چې کرکټ په اونۍ کې هغه خپرونه ما شروع کړه. ما به لوبغاړو سره مرکې کولې، ما به لوبغاړي سټوډیو ته راغوښتل، ما به د کرکټ لوبې د شمشاد تلویزیون په دغه خپرونه کې خپرولې، د نور دنیا یا نور کرکټ هایلایټس به ما خپروله. نو مجبوریت نه و او نه زما کوم ما باندې کوم فشار و، بلکې زما مینه وه چې ما شمشاد تلویزیون مسؤلین ته مجبور کړل چې موږ باید کرکټ ته او کرکټ لوبغاړو ته وخت ورکړو. او شمشاد تلویزیون اولنی او یوازینی تلویزیون و چې مشرتابه یې دې ته قایل شو چې باید موږ کرکټ ته کار وکړو، باید موږ کرکټ سپورټ کړو، ملاتړ یې کړو. او د هغې نور داسې کیسې دي چې کله به لوبغاړي سفر له لاړل، دوی خپل دفتر نه لاړه، دوی خپل هوټل نه لاړه، دوی خپل د شپې ځای نه لاړه. نو همیش د هر سفر نه وروسته به دوی پسې مونږ د شمشاد تلویزیون په مرسته باندې ګل پوش کړی کاستر دا به مونږ تر میدان هوایي پورې هلته ورواستۀ، لوبغاړي به پکې راکېنولل، شمشاد تلویزیون ته به راواسته یا به هم تر اولمپیک کمیټې راوستل. او د دې څخه د لوبغاړي خپلو کورونو ته روانېدل. او یا به هم مونږ په همدغه شپه باندې چې کله به لوبغاړي راستنه شو دې ته په شمشاد تلویزیون کې لایف یا ژوندۍ خپرونه نیوه، وزیران هم راغوښتل، د بېلابېلو وزارتونو معینان هم راغوښتل، غټ غټ تجاران هم راغوښتل. او دوی ته به بیا د ځمکو، د موبایلونو او نور بېلابېل د هر وزیر تر وسه پورې چې څومره کېده دوی سره به مالي او معنوي مرستې کولې. نو د دغه ځای څخه بس دغه سلسله بیا شروع شوه. مومن صاحب، دا چې تاسو د افغان کرکټ له پیل له افغان لوبغاړو سره وئ، له دغه ستاسو له خبرو داسې معلومیږي هغه پیل کې چې کوم افغانستان کې کرکټ پیل شوی دی، له هغه وخته تاسو له افغان لوبغاړو سره اشنا یاستئ او تاسو ورسره ملګري یاستئ. د هغه وخت د کرکټ مینوالو وضعیت که راته ووایاستئ، تر ډېره به تاسو له عکس العملونو سره هم مخ شوي یاستئ، هم د مینوالو هم د لوبغاړو. هغه وخت د کرکټ د مینوالو علاقه څومره وه یا په څومره شکل سره، په څومره کچه سره د کرکټ مینوال ول په افغانستان کې؟ نظر اوس وخت ده. ډېره پوښتنه مې وکړه، ډېر زیات کریز و، ډېر زیات لیونتوب و، ډېر زیات بې حده مینه وه کرکټ سره د افغانانو. یعنې زما نه نیولې تر هر یو مینوال یا مسلکي پورې چې د افغانستان چې څومره خبریالان، څومره رسنۍ وي او وروسته په راتلونکو دویمه 13 لسیزه کې چې کوم مینه به یې ورکړې ده مینوالو، هر یو سفر به د کرکټ مینوالو د میدان هوایي نه نیولې تر کرکټ میدانه پورې یا تر اولمپیکه پورې یا تر شمشاد تلویزیونه پورې به دا به تګ کېده. ان تر جلال آباد او تر خوسته به لوبغاړي په موټرو کې به تګ کېدل. دغه ټول د کابل ښار هغې وخت کې دومره پراخ هم نه و، دا ټول ښار به بسي هغه خبره جم پیک و، بیخي به د موټرو تګ راتګ به پکې مشکله باندې و او ډېر وړوکې اتلولي وه. په هغه وخت کې د افغانستان لپاره به هغه ډېرې ګټې اتلولۍ وي. افغانستان ته هغه وخت هانګ وهل، عربي امارات وهل، ایرلینډ وهل، داسې لکه اسټرالیا وهل. نو
افغانستان د همدغې وړو وړو هېوادونو څخه شروع وکړه او نن چې کوم مقام کې دی نو په دې کې د خپله د لوبغاړو چې کوم محنت دی د کرکټ بورډ چې کوم اداره وه د هغوی چې کوم ورسره محنت و د هغوی تر څنګ مینوال او رسنۍ هم باید هېرې نه شي یعنې مینوالو ډېره زیاته مینه ورکړې ده په هر یو وړه او په غټه اتلولۍ باندې او په لاسته راوړنه باندې دوی تشویق کړي دي او د همدغه لوبغاړو مینوالو تشویق مینه وه چې لوبغاړي مجبورول چې ښه کارکردګي وکړي دوی ته پته وه چې د افغانانو د خوشحالۍ یوازینۍ تمه او هیله همدغه کرکټ ته ده افغانستان کې چې کوم امنیتي حالات و افغانستان کې چې کوم مشکلات و نو افغانانو د سیالۍ لپاره یوازینۍ وسیله همدغه کرکټ ګاڼه او کرکټ هم افغانان هیڅکله مایوسه کړي نه دي یعنې بالکل ټول د افغانستان چې د کومې ورځې نه شروع کړې ده په یو ډګر کې هم افغانان کرکټ لوبغاړو د افغانستان کرکټ مینوال مایوسه کړي نه دي خو خامخا هغه لومړنۍ مینه وي کومه کریز ځکه چې ته یو څه ترلاسه کړې نو باید مخکې بیا لاړ شي بالکل هر یو څه چې افغانستان ترلاسه کړي دي چې هغه به تکرار نه و هغه هر څه د افغان مینوالو لخوا له توت هرکلي سره مخامخ شوي طبعا به نو لوبغاړي هم له ډېرو ستونزو سره مخ وو اقتصادي ستونزې به یې لرلې څومره به دوی کله چې سیالیو ته تلل ذهني اړخه او له فکري اړخه دوی به دغه سیالیو ته چمتو یا به دوی غوښتل چې دغو سیالیو ته لاړ شي ګورئ ما خپله چې څه لیدل دي ډېر کم به داسې وي چې دوه او درې لوبغاړي د هوټل په یو اطاق کې اوسي په بهرنیو سفرونو کې په کور دننه خو تاسو ته پته ده چې شرنوال هوټل چې د کرکټ ملي لوبغاړو لپاره یوازینی هوټل و په جاده نادر پښتون کې او پر دې جاده کې نو هلته به لوبغاړي پنځه او شپږ په یو اطاق کې وو په یو کمپنه کې په یو بړستن کې به څو دانې وو نو مشکلات ډېر زیات لیدل دي د خپلو فامیلیو کورنیو لخوا راټول شوي دي ویستل شوي دي د کورونو څخه تاسو د حمید حسن کیسه واورئ چې په جلپورخم کې هغه څومره د تره لخوا وهل شوی و یا د نوروز منګل کیسه واورئ یا د کریم صادق د کورنۍ د لوبغاړو کیسه واورئ د ګل عابد دی یوازیني یو څو لوبغاړي د ګوت په شمار لکه نورعزت ګران او محمد نبي تاخیل چې دوی یو کېدای شي پکې اصغر افغان هم اوسي چې دوی مکمل فامیلي سپورټ او ملاتړ لرل او هم له مالي اړخه دغه لوبغاړي څنګه قوي وو نسبت د نور لوبغاړو لکه حمید حسن شو کریم صادق دی شو نوروز منګل دی شو رئیس احمدزي دی شو دولت احمدزي دی شو دوی ټول د ډېر زیات غربت سره مخ وو ډېر په سختو کې دوی د کرکټ سره رسولی دی نو حالات یې ډېر زیات خراب وو او دوی په خپلو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې د دوی به بیټونه شریکه استفاده کوله دوی به بوټان سره په شریکه استفاده کوله دوی به لباس په شریکه سره استفاده کوله د ارجنټاین لوبو کې تاسو وګورئ په ارجنټاین کې دوی ټول ټورنمنټ په یو لباس کې ترسره کړی و په جرسي کې تاسو وګورئ دوی داسې نه چې حلال خوراک په کوم ځای کې نه و خو د حلال خوراک کېدای شي دوی وس نه لرل دوی یوازې چپس او برګر مرګر دا شی نه خوړل نو مشکلات کافي زیات لیدلي دي او دغه زه همیشه خبره کوم چې هغه جذبه هغه خلوص هغه مینه هغه لیونتوب چې کوم و هغه کاش کې زموږ په کرکټ کې اوس هم دوامداره شي اوس پیسې هم شته دی امکانات هم شته دی بهرنۍ او کورنۍ ملاتړ هم شته دی امکانات د وطني امکانات د پخوا په پرتله باندې 100 چنده زیات دي او ډېر شوي دي خو بیا هم بدبختانه مینه د مینوالو یا د کرکټ لوبغاړو هغه د پخوا په څېر نه ده او باید دې ته ډېر زیات کار وشي تر څو د کرکټ د افغانستان کې لا پرمختګ وکړي بالکل د دغه کرکټ په وسیله باندې موږ کولی شو چې ډېر څه ترلاسه کړو کله چې اوس افغان لوبډله وینئ افغان لوبغاړي وینئ او دغه حالت وینئ کوم احساس کوئ هغه سخت وختونه او هغه سختې شیبې چې مثلا لوبغاړو به د اوسېدو لپاره ځای نه درلود یا د بیټینګ لپاره به دوی بیټ نه درلودو که یې درلودو هم داسې یو بیټ یې نه درلودو چې په هغه دې ډېره ښه لوبه وکولی شي اوس چې دغه حالت وینئ او هغه تیر حالت چې تاسو ته در یادیږي
څه ډول احساس کوئ تاسو څه ډول احساس کوئ هغه لوبغاړي چې اوس وینو یې په هغه داسې بد حالت کې وه اوس ډېر ښه حالت ته راغلی دي څه یو ډول احساس تاسو ته پیدا کېږي ښه مسلمان او ښه انسان هغه دی چې د هر چا په ښه ورځو باندې او په ښه حالت باندې خوشحاله شي دا کرکټ لوبغاړي نه یوازې چې افغانانو ته بلکې ما غوندې کس ته چې ما د دوی دغه سختې او دا اوسنی حالت دواړه مې کتلي دي بالکل نو زه شخصا په دې باندې ډېر خوشحاله کېږم زما دپاره هم یو الګو ده چې مقصد د که څوک خواري وکړي محنت وکړي امکانات او دا شیونه ډېر مهم نه دي خو د انسان هغه جذبه او خواري انسان هغه خپلو موخو ته رسوي د همغو لوبغاړو د همغو لوبډلو برکتونه دي چې اوس نن زمونږ دغسې پرمختللې لوبډله لرو کرکټ بورډ اداره لرو په میلیونونو ډالر لرو چې دغه ډومېسټک کرکټ او ډومېسټک کرکټران ته استفاده کوي میدانونه لرو اکیډمي لرو کوچز لرو امپایرز لرو په نړیواله کچه باندې زموږ استازیتوب کوي نو واقعا په دې خوشحاله کېږم او خوشحاله یم چې هغه لوبغاړو چې کرکټ یې دغسې سره رسولی دی او دا چې کوم امید هم نه و چې حتما به دوی کامیابېږي بالکل ځکه دوی داسې سپورټ او داسې ملاتړ نه لاره دوی په دې کې وهل خوړل دي دوی د کورنیو لخوا دوی د حکومتونو لخوا ان دوی چې حکومت کې کوم ډلې ټاکلې وي هغوی نه دي پرېښي چې دوی په سړه سینه باندې دوی هغه ته چې ارمان یې لري هغې ته ورسېږي خو بیا هم د دوی جذبې ته سلام پکار دی او د افغانستان کرکټ بورډ نه زما هیله دا ده چې د کرکټ مینوالو څخه مې هیله ده چې کوم مینوالو ارتیګول عابد نه دلدلی کریم صادق نه دلدلی په لوبه کې ریس احمدزی نه دلدلی دولت احمدزی نه دلدلی حاجي احمدشاه احمدي نه دلدلی علاء نوري نه دلدلی چې څومره لوبې کې د افغانستان لپاره ښځمانه کوم لوبغاړي پاتې حمید حسن نو د دغو لوبغاړو ډېر زیات قدر وکړي هم کرکټ بورډ هم مینوال ځکه زه کله کله په سوشل میډیا کې ځینې لوبغاړو په اړه باندې پوسټونه کومنټونه ګورم او هغه د ناپوهۍ کومنټونه په دې دي چې دوی د هغه لوبغاړو پیک د هغه لوبغاړو چې کوم وخت کوم قسم لوبېدلي وو د مخالف لوبډلو په وړاندې کوم قسم چې اوس ګوربت لوبېږي کوم قسم چې اوس مجیب او راشد لوبېږي کوم قسم چې اوس نور احمد لوبېږي همدغسې یو وخت و چې د افغانستان هغه د لومړي نسل لوبغاړي لوبېدل او مخالف لوبډلو ته یې ماتې ورکولې د همغو لوبغاړو برکتونه وو چې نن موږ ټیسټ ممبرشپ یو نن موږ فل ممبرشپ یو نن موږ د استرالیا څخه لوبه ګټو د انګلستان څخه لوبه ګټو نو د هغوی قدر پکار دی نو زما په اند باندې زه چې څومره ګورم زه پرې خوشحاله یم چې کوم خوب زما د سترګو په وړاندې باندې لوبغاړو لیدلی او په نشتو امکاناتو باندې هغه خوب یقیني کړی او رښتینی کړی او دا د ټولو افغانانو دپاره د ټولو انسانانو دپاره یو الګو دی چې دوی کولی شي که یو هدف ځان دپاره وټاکي دوی رسېدلی شي د حکومت ملاتړ څه ډول و حکومتي چارواکو له دوی ملاتړ په شخصي ډول کوو یا هم د هغه وخت د اداري چوکاټ له مخې له دوی سره مرسته او همکاري کوله په رسمي توګه باندې دوی سره کوم مشکل نه و ځکه حمید کرزي صاحب دوی ته فنډ ټاکلی و دوی د اولمپیک کې د یو فدراسیون په توګه باندې دوی منلي وو دوی دپاره ان د کرکټ بورډ چې کوم غړي وو هغه وزیران او سرمایه‌ګزاران یا سرمایه‌داران ټاکلي وو تر څو دوی سره مرسته وکړي د دوی په سفرونو کې خو په غیر رسمي توګه باندې په کابل کې هغه وخت کې پښتنو سره چې کوم مشکلات وو یا دغې لوبې سره چې کوم حساسیت وو د خلکو چې دا د واقع د پاکستان لوبه ده نو د هغه وجې نه لوبغاړو ذهني او فزیکي توګه باندې دوی راټول شوي دي دوی سره زوږیاتی شوی دی دوی ان په چمن حضوري کې په وزیر اکبر خان پارک کې زموږ ځینې لوبغاړي وهل شوي هم دي نو دا شی نه و خو په حکومتي کچه باندې د دوی پوره ملاتړ او د دوی پوره سپورټ و چې همغه ملاتړ او سپورټ د دې دلیل وګرځېده چې د افغانستان کرکټ مشکل لاړ شي که حکومت سپورټ نه وي نو افغانستان کرکټ ځکه باید حکومت لاندې دوی کار کړی وی چې آی سی سی او کرکټ ازادي شورا ته دوی جوابګوی وکړو ټول تنظیم او ټول هغه مرسته چې وه هغه د حکومت لخوا او حکومت دوی سره پوره ولاړ که دغه ملاتړ په اړه راته ووایاست چې مثلا
کله چې له یوې لوبډلې سره د حکومت ملاتړ وي، کله چې له یوې لوبډلې سره د مینوالو خلکو ملاتړ وي، څومره دغه لوبډله باندې تاثیر کولی شي یا څومره کولی شي چې دغه لوبډله له یو بد حالت څخه ښه حالت ته ووځي؟ ښکاره ثبوت د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ده. مخکې ته وویل چې یو خو دغه لوبغاړو خپل شخصي چې کوم عزم او کوم مورال او کوم جذبه وه چې دوی غوښتل چې کوم قسم پاکستان کې لوبغاړو ته مینه ورکول کېږي، څنګه دوی د خپل هېواد استازیتوب کوي، څنګه په هندوستان کې لوبغاړو ته قدر ورکول کېږي. دوی غوښتل چې موږ هم دغه کرکټ لارې افغانستان ته خدمت وکړو. نو د دوی په وړاندې چې کوم مشکلات وو هغوی ته دوی دا خبره بریک نه دی نیولی، او څنګه چې کوم مینوالو کوم سپورټ کوم ملاتړ و، نو دا د دوی دپاره انګېزه وه چې دوی باید خپل ولس ته خوشحالي ورکړي او دوی همیشه هر ډګر کې دغه خوشحالي افغانانو ته ورکړي. تاسو به د کرکټ په نړۍ کې ډېر کم لوبغاړي او لوبډلې دي چې هغوی په دومره مشکلاتو کې دغه مقام ته رسېدلی وي، هغوی په ناکامیو کې، هغوی په ماتو کې، هغوی په سختو حالاتو کې ژړلي وي، بالکل د خوشحالۍ نه ژړلي وي، د خفګان نه ژړلي وي. دغه یا په دومره سخت امکاناتو کې چې بوټ نه لري، بیټ په شریکه استفاده کوي، لباسونو په شریکه استفاده کوي. دا نو یو داسې مثال دی چې کوم بل داسې کوم مثال نه لیدل کېږي د افغانستان د کرکټ نه بغیر. نو دې وجې نه بالکل دا یو ښکاره خبره ده چې د دې مینوالو ملاتړ، د حکومت ملاتړ او ورسره په خپله د لوبغاړو جذبه او خواري هغه څه و چې افغانستان اوس په اوسني مقام کې دی. کله چې نور البته تاسو خو له لوبډلې سره او له لوبغاړو سره په سفرونو کې وئ، په ځینو سفرونو کې کله چې مو د افغان لوبډلې وضعیت لیده، کله چې مو هغه لوبغاړي لیدل، خو دغه برخلاف کله چې مو نورې لوبډلې لیدلې یا هم د نورو لوبډلو لوبغاړي لیدل چې هغوی ته اسانتیاوې شته، هغوی ته سهولتونه برابر شوي دي، څنګه یو احساس تاسو ته درکوو؟ د څومره د کمی احساس، البته طبعا به نو یو سړی مایوسه کېږي، څومره تاسو مایوسه کولی؟ یو شی دی چې د کرکټ د لوبې له اړخه د افغان کرکټ مینوال لوبغاړو هغه چې مشکلات نه وو چې دوی سره وسایل نه وو، دوی سره بیټ نه وو، دوی سره بال نه وو، دوی سره بوټان نه وو، دوی سره لباس نه وو. بل زیاتره هغه وخت چې افغانستان کومې لوبې کولې، هغه لوبې یا د کرکټ نړیوالې شورا اړوند لوبې وي یا د کرکټ اسیایي شورا اړوند لوبې وي چې باقي به څرنګه چې نور لوبډلو ته کتل کېده، هغسې به افغان لوبغاړو ته هم کتل کېده. هماغه ترانسپورټ، هماغه ډیلی الاونس چې کوم مصرف یا خرچه ورکول کېده، یا کوم میدان یا کوم فیسیلیټیز یا کوم هوټل چې نور لوبډلو ته ورکول کېده، هغه به دوی ته هم ورکول کېده. یوازینی شی چې ما مخکې مو وویل چې وطن کې چې کوم بدبختي وه، وطن کې چې د دوی د میدانونو نشتون، د اکیډمیو نشتون، د ښه کوچز نشتون، بالکل، یا د دوی معاش چې جب د دوی سره راشي، یا د کور سره مرسته وکړي، یا د ځان دپاره چې کوم په نړیوال معیار باندې کوم ضرورتونه دي، دوی کوم خوراکونه ته ضرورت لري، دوی کوم فټنس ته ضرورت لري. ما خپله دوی لیدلي چې دوی په سپنجونو باندې، په کرایي سپنجونو باندې، د دوکان نه به یې کرایي سپنجونه راوړل، په هغې باندې به دوی ډایپ لګاوه، اصل کې چې په یو مناسب چمن وی، یو ښه اسانتیاوې وی، نو کېدای شي دوی په اوسني عصر کې چې کوم څه د ډایپ دپاره استعمالېږي هغې نه استفاده کولې، یا دوی زما معلومات ده چې دوی سپایک نه لرله چې دوی په هغې کې بالینګ کې دوی په همداسې بوټانو کې، عادي بوټانو کې به دوی بالینګ کوو یا بیټینګ کوو. دا هغه څه و چې پورې د نورو امکانات هغه په خپل لوبغاړو هم خبر کېده، خو یو څه چې د افغانستان سره وو او د نورو هېوادونو سره نه وو، هغه د مینوالو ملاتړ او په خپله د لوبغاړو جذبه. دا نور لوبډلو سره بیا نه وو، دا هغه څه دي چې دا په پیسو باندې او دا په امکاناتو باندې نه اخیستل کېږي. دا وخت له لوبغاړو مو څوک ډېر خوښېده یا د چا سیالۍ مو ډېره خوښېده چې ورغلي وای، هغه مو لیدلي وای او هغه مو له نږدې ننداره کړې وای؟ یاره یو وخت کې هغه ما بالکل دوه لوبغاړي د افغانستان لپاره ډېر زیات مشهور او مهم لوبغاړي وو په خپل وخت کې.
یو سمیع الله شینواری او یو محمد نبی تاثیر چې دوی همیشه افغانستان ته په بالینګ کې یا په بیټینګ کې لوبې ګټلې خو زما په خپله چې خوښېده لوبه مې خوښېده یو نورالي زدران په بیټینګ کې یو حمید حسن په بالینګ کې چې دا افغانستان په کرکټ کې زما آل ټایم فیورټ دی او همیشه دا خبره ما کړې ده چې د نورالي فټنس هم ساتلی وي د نورالي فټنس جوړ وي نو هغه په اړه باندې ډېرو روزونکو او ډېر لوبغاړو دا وایي چې هغه اټومیټک چوایس دی هغه فټنس کې جوړ وي د هغه دا خبره نشته دی چې یاره ستا په ټیم کې دې ټور کې ځای نشته که دې ټور کې ځای نشته دی هغه یو ګفټډ ټیلنټ و چې افغانستان لاره په بیټینګ کې د هغه کور شاټ د هغه سټایلش لوبه د هغه کولنس د هغه خاموشي هغه یو زما دپاره آل ټایم فیورټ بیټسمن د افغانستان په کرکټ کې او حمید حسن که د هغه یارکري که تاسو کتلی بالکل جذبه تاسو کتلی چې هغه ما تقریبا په 2019 کال کې د سکاټلند سره زموږ فاینل لوبه وه د انټرکانټینټل کپ په دوبۍ سپورټ سټي لوبغالي کې هغه 22 اورونه مسلسل کړي وو او په دوه بوټونو کې یو د شاکو زدران بوټ هغه اغوستی او یو خپل بوټ و خپل بوټ یې شلېدلی و او هغې کې 2 شورونه کړي 12 لوبغاړي هغه سوځولي وو او ما د هغې عکسونه هم ما سره شته دی چې د هغه د پوندې مکمل پوستکی هغه الوتی و د پوندې پوستکی نه و په هغې پوندې پوستکي باندې چې هغه زخمي پوندې باندې هغه 2 شورونه لوبه کړې وه او څلور ورځنۍ انټرکانټینټل کپ فاینل لوبه هغه افغانستان په 2 ورځو کې خلاصه کړې وه او په 2 ورځو کې ګټلې وه چې افغانستان د لومړي ځل لپاره هغه اتلولي د ایرلنډ لقب څخه هم راوویست د ایرلنډ چې هغه وخت کې بالکل راځي هغه وخت په اسوسییټ ممبرشپ کې دا د لوبغاړي زما لپاره کې د ډېر لوبغاړي وراشي لاړ بشي اوس وخت سټیټس ته پکاتو یا عدد شمار ته وګورو کې د شي د ورلډ څخه سنچري هم ډېر خلکو لري د حمید حسن څخه وکټ هم خل ډېر ولري یا د هغه څخه ډېر سټایلش وي یا د حمید حسن څخه ډېر تیز وي خو زما لپاره به دغه لوبغاړي همیشه تر ټولو بهترینه لوبغاړي بالکل هغه هر چا خپل ذوق او علاقه ده تر ډېره هغه وخت کې نو طبعا دغه لوبغاړي ډېر په لوبډله کې ډېر رول هم لاره که اوسنۍ لوبډلې ته راشو په اوس وخت کې نو د کوم لوبغاړي لوبه ډېره خوښیږي یا ډېر خوند ورڅخه اخلئ چې ویې ګورئ یاره په بیټینګ کې درته ووایم نو خدای شته دی چې د ابراهیم ستران لوبه مې ډېره درته خوښېږي هغه چې کوم ایزنس چې ورته وي کوم اسانتیا سره چې هغه لوبه کوي منډې جوړوي او کوم قسم هغه ګیر بدلوي کوم قسم هغه د 50 سټرایک ریټ نه یا د 80 سټرایک ریټ نه هغه سلو ته ځي یو نیم سل ته ځي بالکل هغه زما دپاره ډېر زیات خوندوره وي او همیش ترې خوند اخلم که هغه په هر فارمټ کې وي د هغه لوبه کتل ځانګړی خوند لري زه خدای شته په بندمیر ټیم کې چې 2000 کال شپږیزه وه هلته زه د ټیم منیجر وم او ته یو څو شپږیزې ووالئ یعنې هغه شپږیزه کېدای شي د غټ هیټر سره هم تاسو پلانېږئ چې په کابل میدان نه بهر هغه 3 شپږیزې هغه ګزار کړې نو اوس وخت کې زما فیورټ لوبغاړی ابراهیم ستران دی په بیټینګ کې او په بالینګ کې که په سپین کې به ورته ووایم په فاست بالینګ کې خو زه داسې کوم فاست بالر بدبختانه موږ نه لرو په سپین کې راشد دی نو راشد نظر خو بل مومن صاحب کله چې تیر وخت موږ وګورو هغه سختیونه افغان لوبډل را تیره شوې ده په نړیوال سټیج باندې اوس مهال د افغان لوبډلې ځای څنګه ارزوي افغان لوبډله په اوس مهال په کوم ځای په کوم موقف یا په څه ډول موقف کې قرار لري سیال صاحب ښکاره خبره ده رینکینګ نه معلومیږي چې افغانستان 2010 کال کې 2008 کال کې اووم کال کې تر 14-15 کاله پورې په کوم ځای کې موقعیت لره اول ډیویژن ورپسې هغې نه وړاندې څلورم ډیویژن درېیم ډیویژن دا چلې موږ شاته پرېښودې جاپان غوندې هېواد سره ډنمارک سره موږ کویټ سره دې لوبډلو سره موږ لوبې د بوتان سره اوس موږ اسټرالیا سره انګلستان سره پاکستان سره هندوستان سره دې هېوادونو سره لوبېږو نه یوازې لوبېږو بلکې ماتې هم ورکړو او
د دې دعویدار یو چې باید موږ د دې وروسته د لوبو ګټلو وروسته د وړو هیوادونو وروسته د سټیټ ماتولو وروسته ورپسې د بشپړ غړي هیواد ماتولو وروسته اوس موږ دا ډول ورو د لپاره باید کار وشي چې څنګه اوس موږ ټورنمنټونه وګټو شروع د ایشیا کپ څخه باید وشي ورپسې همدغسې نورو ټورنمنټونو ګټلو لپاره موږ لاړ شو ځکه که رینکینګ ته تاسو وګورئ هم د افغانستان د لوبډلې رینکینګ ته وګورئ هم د لوبغاړو رینکینګ ته وګورئ د دنیا په هر په ون ډے فارمټ کې او په T20 فارمټ کې تاسو وګورئ زموږ د بالرانو شتون هر یو درجه بندۍ کې بیټسمینان وي که بالران وي زموږ په ټاپ کې په اول دویم او لسم کې زموږ لوبغاړي شتون لري نو ولې دغه لوبغاړي یو ځای نشي او دغه لوبغاړي د دغې نوم څخه او دغې اوسني استعدادونو څخه موږ د یو ټیم په توګه باندې کار ونه کړو که دغه لوبغاړي منسجم شي او دوی دپاره یو ښه پلانینګ برابر شي نو که موږ په آلراونډرانو کې په بالرانو کې په بیټسمینانو کې او په ټیمي توګه باندې اوس چې کوم مقام لرو که دغه موږ د دې دپاره هدف او وسیله جوړه کړو چې موږ اوس باید اتلولي وګټو نو دا ممکنه نه ده ځکه تاسو ګورئ ساوث افریقا په خپل تاریخ کې کوم اتلولي نه وه ګټلې او د لومړي ځل لپاره ټیسټ چمپینشپ فاینل ته وځي او په لومړي ګډون سره دوی د ټیسټ چمپینشپ اتلولي هم ګټي نو هر څه ممکن دي لکه څنګه چې د افغانستان دغې مقام ته رسېدل اول وخت کې ناممکن ښکارېدل همدغسې کېدای چې موږ ته د اتلولۍ ګټل ناممکن ښکاري خو د دې لپاره که سم پلانینګ وشي او لوبغاړي خپل محنتونه سیوا کړي ښه لوبغاړي انتخاب شي ښه لوبغاړي میدان ته ښکته شي نو زه یقیني یم چې افغانستان کولی شي چې ډېر وروسته د لوبډلو د ماتولو وروسته د ښه لوبغاړو پیدا کولو وروسته د رینکینګ نه وروسته د اتلولیو په ګټلو باندې هم پیل وکړي بالکل انشاءالله لرې نه ده په اوس وخت کې له لوبډلې څخه د مینوالو ملاتړ او په ټوله کې بیا د کرکټ بورډ ملاتړ او د کرکټ بورډ له لارې له لوري د لوبغاړو سمه ټاکنه دغه څنګه ارزوئ دا خو د هر سیریز دپاره فرق کوي حتما تاسو ګورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا چې کومه هم لوبډله اعلان شوې ده هغه کې غبرګونونه شته دی او دا غبرګونونه په دې معنی ده چې حتما غیر مسلکیتوب شیر شوی دا ځینې وخت کې غیر مسلکیتوب پورې هم اړه لري چې سم انتخاب نه دی شوی او ځینې وخت کې دې پورې اړه لري چې د چا د خوښې لوبغاړي نه دي انتخاب شوي د چا د سیمې لوبغاړي نه دي انتخاب شوي نو غبرګونونه یا عکس العملونه فرق کوي او د همدغې وجې نه بیا ځینې وخت کې په کرکټ بورډ باندې هم نیوکې کېږي خو موږ راوګورو چې زیاتره وخت داسې هم لیدل شوي دي چې غیر مسلکیتوب شوی وي موږ د ځینو لوبغاړو په ځای باندې ښه لوبغاړي لرو خو دغه د لوبغاړو کېنول او بیرته راوستل دغه پروسه ده چې کرکټ بورډ پکې باید شفافیت راولي او باید دغه پروسه لا شفافه شي ځکه موږ اوس دغه حالت نه وتلي یو چې موږ د لوبغاړو له کمپوز سره مخ یو موږ لوبغاړي نه لرو د هر فارمټ لپاره موږ لوبغاړي لرو او دغه لوبغاړو ترمنځ باید کمپټیشن یا سیالي باید برابر شي نو زه فکر نه کوم که مینوال ضرور به داسې مینوال شته دی چې هغوی به د سیمې او د خوښې نه خوښ پسې ګرځي خو داسې هم شته دی چې کرکټ بورډ کې وخت نه وخت مسلکیتوب تر پامه غورځول کېږي ځینو لوبغاړو ته ډېر زیات توجه کېږي ځینو ته بیا کمه توجه کېږي نو دا داسې دي چې په دې کې هم ښه والی راتلی شي او همدغه خبره وه چې ما په د تېر سوال په جواب کې وویل چې دغه برخه موږ قوي کړو او موږ یوازې په میرټ باندې په استعداد باندې لوبغاړي راولو لوبغاړو ته بیا کافي چانس ورکړو ځکه د لوبغاړي دا ټیم دي چې کوم د چینایي کومه ګوډۍ ده چې بیټري پکې ور واچوو بس هغه به تا ته پرفارمنس شروع کړي یا هغه به تا ته نڅا کوي هغه به تا ته خپل فعالیت کوي نو ځینې لوبغاړي داسې دی وي چې ته یې راولې په اولنۍ لوبه کې تا ته پرفارمنس وکړي ځینې لوبغاړي داسې وي چې هغه له به ته وخت ورکړې ټایم ورکړې بدبختانه زموږ ځینې لوبغاړي او ډېر لوبغاړي موږ کرکټ بورډ داسې میدان ته راوستي بغیر د کوم چانس هغه بېرته موږ په کور باندې کېنولي دي یا د ښه کورني کرکټ سره هغه ته په ملي لوبډله کې چانس نه برابرېږي یا داسې وي چې هغه په یو چانس باندې په دوه چانسونو باندې هغه بېرته د هغه ټول کیریئر خراب شوی دی او د پامه غورځول شوي دا تر کېدای شي ډېر استعداد وي نو غبرګونونه شته دی غبرګونونه ځینې مسلکي وي او ځینې غبرګونونه خدوي وي ځینې غبرګونونه د خوښې او ناخوښې وي نو یعنې توپیر کوي غبرګونونه خو مقصد کرکټ بورډ کې چې کوم خلک دي باید دې ته توجه وکړي او په لوبغاړو باندې هېڅ وخت نقد نه پکار لوبغاړي چې انتخابېږي ملي لوبډلې ته انتخابېږي او څوک یې انتخابوي نو هېڅکله په هېڅ یو لوبغاړي باندې
شخصا دغه په لوبو باندې نقد نه دی پکار بلکې کرکټ بورډ کې مسؤلین شته دي چې باید لوبغاړو ته پوره چانس ورکړي او د پوره ارزیابۍ نه وروسته یې ملي لوبډلې ته راولي او هلته هم رشد ته او غوړېدو ته پرېږدي. بالکل د کرکټ د مبصر او تر ډیره له کرکټ سره د یو نږدې کس په توګه باندې کورنۍ کرکټ اوس مهال څنګه ارزوئ؟ شپږیزه سیالۍ دي، لیسټ ای دي، فرست کلاس دي، همدارنګه اوس مهال تیر کال موږ کشتیپه په نوم سیالۍ درلودلې، ځینې نورې سیالۍ هم شته. کورنۍ کرکټ اوس مهال څنګه ارزوئ؟ کورنۍ کرکټ کافي ډیر زیات دی او باید نور هم زیات شي، خو مسلکیتوب پکې په ډیر ښکته لیول کې دی. ځکه موږ یوازې ټورنمنټونه کوو، د دغه ټورنمنټونو نه موږ هدف معلوم نه دی. تاسو ته به همدا اوسنۍ وروستۍ څو ورځې وړاندې موږ فرست کلاس لوبې ترسره کړې چې د افغانستان په ډومېسټک کې د دې نه سترې لوبې نشته دی. پیسې مصرف یې هم په لکونه ډالرو باندې کرکټ نړیواله شورا ورکوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ توجه او پام که تاسو ته وګورئ هغه بیخي په نش باندې حساب دی. تاسو به په فاینل سرمنۍ کې لیدلي وي چې د لوبو لوبڅار او د میچ ریفري اصلي لوبډلې ته د اتلولۍ جام ورکوي، چې د کرکټ بورډ هېڅ یو کورنۍ کرکټ مسؤل، د غوروي کمیټې مسؤل، د کرکټ بورډ سی او، د کرکټ بورډ چیرمن دومره زحمت ونه کړی چې تر جلالآباده پورې لاړ شي او په هغه ګرمۍ کې لوبغاړو ته چې پنځه ورځې فرست کلاس لوبې کړي وي، څلور ورځې فرست کلاس لوبې کړي وي، هغوی ته د انعام په خپل لاس باندې ورکړي. نو ما په باندې زه څومره ګورم او یا که د لوبغاړو انتخاب تاسو وګورئ، هر کال په نوره دنیا کې تاسو وګورئ په ډېره مشکله باندې یو لوبغاړی تر فرست کلاس پورته رسېږي، خو د افغانستان په کرکټ کې نن په کلب لیول کې لوبېږي، سبا په هغه په فرست کلاس لوبېږي، چې د همدغې وجې نه تاسو ګورئ چې زموږ هېڅ یو لوبغاړی تر اوسه پورې د نورو هېوادونو په فرست کلاس لوبه کې لوبې نه ترسره کړي. چې د پاکستان لوبغاړي وګورئ، د انګلستان لوبغاړي وګورئ، د نورو هېوادونو لوبغاړي وګورئ، انګلیس لوبغاړي وګورئ، هغه د انګلستان په کاونټیو کې په فرست کلاس لوبو کې لوبېږي. نو موږ ته خپل ډومېسټک کرکټ ته ډېر توجه پکار ده. بل که ټورنمنټونو په اړه مخکې ته وویل شي، ځینې ټورنمنټونه دي چې هغه باید کرکټ بورډ زونونو ته پرېږدي، د زون په کچه باندې هغه باید په خپله د زون مسؤلین هغه ټورنمنټونه باید ترسره کړي. کرکټ بورډ باید هغه دغه ټورنمنټونه چې دا 20 کاله کېږي چې سنټرلایز کړي دي، مرکز پورې تړلي دي، دا باید پرېږدي تر څو هر یو زون د بل زون سره مقابله وکړي، وکتل شي چې مشرقي زون کې څومره استعدادونه دي، څومره ټیلنټ دی. د مشرقي زون مقابله د پکتیا لوی پکتیا سره څنګه ده، د لوی پکتیا مقابله د بوست زون سره څنګه ده، د بوست مقابله له شمال زون سره څنګه ده. د دې مسؤلینو به اندازه ولګېږي چې دوی مسؤلین کالو سر دوی څه کوي، د دوی فعالیت څه دی، دوی اکیډمي څنګه برابرې کړي دي، د دوی کوچ څنګه دي، د دوی لوبغاړي څنګه دي، د دوی سپین څنګه دي، د دوی فاست بالینګ څنګه دی، د دوی وکټې څنګه دي. بدبختانه 20 کاله کېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هر څه مرکز کابل پورې تړلی دی، ډومېسټک کرکټ مسؤل پورې تړلی دی، ډیولپمنټ مسؤل پورې تړلی دی. خودمختاري ډومېسټک کرکټ ته نه ورکول کېږي او چې کوم د زونونو په کچه باندې ټورنمنټونه کېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو دا هغه څه دي چې کرکټ یې څه ناڅه محدود کړی دی، فساد ته زمینه برابره کړې ده او مسؤلیت پذیري پکې بیخي صفر ډول کې ده. ولایتي مسؤلین او د زونونو مسؤلین یوازې په سرکنډیشن ته ناست دي، معاشونه اخلي، چای مصرفوي، خو د هغوی آوټپوټ که تاسو وګورئ، د هغوی فعالیت تاسو وګورئ، کېدای شي نه وي خو اخیستل کېږي دی نه، چې د هغوی نه مسؤلیت واخیستل شي او هغوی ته هغوی جواب ووسي کرکټ بورډ ته په دې برخو کې. نو ډومېسټک کرکټ د ټورنمنټونو له اړخه ښه غني دی، بالکل مسلکیتوب له اړخه په صفر ډول کې دی. بالکل. ډېره مننه مومند صاحب، لا هم خبرې ډېرې دي، انشاءالله وخت په وخت به د افغانستان په کرکټ هم حتما خبرې لرو. خو اوس چې تاسو له هېواده بهر یاستئ، دا چې کلونه تاسو هېوادوالو ته د کرکټ په اړه معلومات ورکړي دي، د سیالیو لوبو په اړه معلومات ورکړي دي، بیا کله چې سیالۍ وي او یا مهمې سیالۍ وي هغه مو ورته په خپل خواږه غږ وړاندې کړی دی، تبصره مو ورباندې کړې ده، تر ډېره هېوادوال مو په کرکټ پوه کړي دي. اوس مهال چې له دغه څه نه لرې یاستئ یا د کرکټ له تبصرې نه لرې یاستئ، څومره مایوسه یاستئ یا څومره بد احساس لرئ؟
خدای شته چې ما څه ترلاسه کړي په کرکټ کې کوم مینه ما ترلاسه کړې ده زه د خپلو مینهوالو ډېر زیات منندوی یم او زه داسې لیول کې ځان نه راولم چې زه مینهوال لرم خو دا د دغې افغانانو د کرکټ مینهوالو مینه ده چې همیشې ما له مینه راکړې ده دې مینې زه مجبوره کړې وم چې زه په راډیو کې پاتې شم او زه په کومنټري کې پاتې شم زما دا مسلک نه و مخکې وویل چې اول زما مجبوریت و بیا مجبوریت نه وروسته زما مسؤلیت وګرځېده په خپله ما په کویټ کې مخکې ته وویل چې اصلي عبید او اکبر سره په اتاق کې وم زه په ځمکه ته ملاستم په کراچۍ کې زه شاپور سره او جمعګل سره په افغان ویس کرکټ اکیډمي کې وم هغوی په کټ کې پراته وو زه هغو ته په ځمکه پروت وم خو همدغسې که په راډیو کې زه کله وم د شپې په شپو باندې به زه په راډیو کې پروت وم هغه امکانات چې د یو کس لپاره باید وشي هغه امکانات ما ته په راډیو کې نه وو ما په راډیو مسؤلین دې ته مجبورول چې باید موږ دا لوبې خپرې کړو باید موږ دغه لوبې مینهوالو ته ورسوو ځینې وخت به زما وس ورسېده ځینې وخت وس ونه رسېده نو ما کوشش کړی دی چې کور مې خفه کړی دی کورنۍ مې خفه کړې ده خو کوشش مې کړی تر خپلې وسې پورې زه په راډیو کې پاتې شم زه په تلویزیون کې پاتې شم ما ته خدای شته نن دا اوس هم چې کله شمشاد تلویزیون نه په 2009 کال کې تلم راډیو ته تلم نو کریم صادق دی الله ژوندی لري ده ماته وویل که خامخا د پیسو دپاره ځي نو موږ به لوبغاړي به 500 افغانۍ هغې وخت کې هغه یادې کړې چې 500 افغانۍ به موږ لوبغاړي راجمع کوو تاله به درکړو خو تر شمشاد تلویزیون څخه مه ځه ځکه شمشاد تلویزیون ته زموږ دپاره ډېر زیات کار کړی دی ډېر زیات په خدمت کې او زموږ غږ اوچتوي زموږ کرکټ ته پوښښ ورکوي او موږ ستا په شتون باندې ډاډه یو خو د هر انسان مجبوریتونه وي او زه نه غواړم چې هغه مجبوریتونه د مینهوالو په مخ کې کېږدم تر څومره چې ما کولی شو ما شمشاد سره کار وکړ د څومره مې چې کولی شو 11 کاله ما راډیو سره کار وکړ بیا کرکټ بورډ له څو میاشتې لاړم اوس هم چې کوم پلیټفارم ما سره په لاس کې وي او زه کولی شم چې زه کرکټ مینهوالو ته که هغه د غږ په وسیلې که هغه د متن په وسیلې که هغه د خبر په وسیلې زه کوشش کوم چې هغه خپل مینهوال اپډیټ وساتم او کوم ځای کې چې ناممکن وي نو بیا د هغوی څخه بخښنه غواړم چې زه نشم کولی چې هغه مثبت په سمه توګه ادا کړم خو د هر شي دپاره یو اینډ وي یو پای وي کیدای شي زما د کرکټ برخې د کومنټري د برخې هماغه پای و چې کوم وخت کې ما بیا د ټک په پای ټکه کېښود او کیدای شي دا ناممکنه وي چې بیا زه کومنټري برخې له راشم انشاءالله موږ به هم هڅه کوو تر څو له تاسو سره په ګډه باندې کوم حالت چې اوس مهال په کرکټ کې دی یا تر ډېره مینهوالو ته هغه وښایو او همدارنګه د کرکټ کوم دقیق معلومات چې وي یا کومه لاره چې د دوی مینه ورباندې خړوبېږي هغه په ګډه سره دوی ته وړاندې کړو نو ډېره مننه مومند صاحب انشاءالله بیا به په راتلونکي کې هم تاسو حتما له ځان سره ولرو اوس مهال په وروستیو کې که ستاسو پیغام راواخلو افغانانو ته د کرکټ مینهوالو ته وخت نه وخت دوی ډېری کسان په کرکټ باندې تبصرې کوي حال دا چې دوی مسلکي نه وي نو دوی ته مو پیغام څه دی افغانانو ته مو پیغام څه دی په ټوله کې مو د کرکټ بورډ مسؤلینو چارواکو ته پیغام څه دی چې تر څو د افغانستان کرکټ او افغان لوبډله لا هم ځلانده واوسي زه خو ما همیشه خبره کړې ده د افغانستان د کرکټ مینهوال او د افغانستان رسنیو د افغانستان کرکټ همیشه تشویق کړی دی او همیش کرکټ بورډ چې کوم مسؤلین دي دا خبره ورته ما کړې ده چې تاسو شکر وباسئ چې تاسو په پاکستان کې مسؤلین نه یاستئ په هند کې مسؤلین نه یاستئ په نورو هېوادونو کې مسؤلین نه یاستئ ځکه موږ د سر رسنیو هغه انتقادي او رول نه دی ترسره کړی چې کوم په نورو هېوادونو کې په خپل کرکټ بورډونو باندې څومره انتقاد کېږي څومره هغوی ریسپانسیبل یا ذمهوار ښودل کېږي موږ نقد او زموږ خبرې بدبختانه ځینې ځایونو کې تر کنځلو پورې افغانانو پرېښي دي او یا هم یوازې تر نقده پورې وي